مولا ببر لیکلی تراویح څه تراویح ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به ونه ښایي چې پلار دې راپاڅي مړ او نیکه دې راپاڅي مړ و امام بخاری راپاڅوي مسلم راپاڅوي ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې د تراویح نوم دا در حامدا ومصليا اما بعد په میډیا باندې د اهل سنت والجماعت په خلاف باندې نونو صحابه یو دوه ډلې چلیږي. اول غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث او دوهم پنځپیریان چې په هغې کې د منیر شاکر څخه خبرې کړې دي چې تراویح د الفاظ دا به ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه ثابت نه کړي او که ستا پلار را جمدی شي او داسې د امام بخاری رحمه الله او د امام مسلم رحمه الله نومونه هم ډېر په بېادبۍ ګستاخي او بدماشي سره اغوستي دي. ګورې ورونو ده چې دا کوم سوال کړی چې تراویح دا لفظ دا به ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په قرآن و حدیث کې راونخی. ګورې ورونو دا سوال چې کوم دی دا د جهالو په شان سوال یې کړی. که انسان سره څه ناسې علم وی هغه به چرته هم داسې قسمه اعتراض او داسې سوال به د چرته هم نه وی کړی. ګورې ورونو تراویح څه ته ویلی شي؟ څلور رکعاتو بعد نه چې کومه دمه کېږي ترویحه دې ته چې کوم دی د دې وجې نه تراویح ویلی شي. او بله ورونو زه منیر شاکر نه یو څو پوښتنې د مونځ باره کې کومه چې د هغه به ماته صراحتا جواب د قرآن مجید او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیثو نه به راته راکوي. اوله په مونځ کې څومره شرطونه دي او کوم دي او د شرط جامع او مانع تعریف دی ماته د الله پاک په کتاب کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیثو کې صراحتا راوښی. دوهم مونځ کې څومره ارکان دي او د رکن جامع او مانع تعریف دی ماته قرآن شریف کې او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیثو کې راوښی. منیر شاکر باندې بل اعتراض زما دا دی چې مونځ کې څومره واجبات دي او کوم دي او د واجب جامع او مانع تعریف دی ماته قرآن مجید کې او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې راوښی. په مونځ کې څومره سنت دي او کوم دي او د سنت جامع او مانع تعریف دی ماته په قرآن مجید کې او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې صراحتا راوښی. په مانځه کې څومره مباحات دي او د مباح جامع او مانع تعریف دی ماته قرآن مجید کې او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې راوښی. په مانځه کې څومره مستحبات دي او د مستحب جامع او مانع تعریف دی ماته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې راوښی. او همدغه شان په مونځ کې څومره هغه چې کوم دی مفسدات دي او د فاسد جامع او مانع تعریف دی ماته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې راوښی. او همدغه شان نورونو د سحر څو رکعاته دي مثلا 2 رکعاته فرض دي او 2 رکعاته سنت. همدغه شان د سنت د فرض د لفظ دی ماته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې راوښی. همدغه شان د ماسپښین 10 رکعاته دي څو پکې فرض دي او څو پکې سنت دي. همدغه شان د مازدیګر څو رکعاته فرض دي څو سنت دي او څو فرض دي. همدغه شان د ماښام څو رکعاته دي څو پکې فرض دي او څو پکې سنت دي. دغه شان د ماسخوتن څو رکعاته دي څو پکې فرض دي او څو پکې واجب دي. د دې جواب دی ماته صراحتا قرآن مجید کې او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیثو کې راوښی. او بله خبره دا کړې ده چې تراویح 45 رکعاته کولی شي 40 رکعاته 60 رکعاته دا ټول د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک پسې افترا کړي. ورونو تراویح نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک 60 رکعاته کړي دي. او زمونږ او ستاسو د اسلام عظیم مرکزونه مکه مکرمه او مدینه منوره کې هم چې کوم دی ورونو 60 رکعاته تراویح کیږي. تاسو وګورئ مصنف ابن ابي شیبه
حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به په رمضان کې 20 رکعاته تراویح او وتر کول. او د دې حدیث مبارک متن اول نمبر صحیح متن دی حتی چې متواتر دی رونو.